خبر امریکا په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت او کنسولګریو کنټرول پر غاړه اخیستی دی. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن کې د افغان سفارت او نیویارک په لیټل کې د کالیفورنیا په بیورلی هټلز کې د افغانستان د کنسول په کنټرول په واقع اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویلي چې دوشنبه پر ورځ د افغانستان د ډیپلوماټیکو ځایونو امنیت او ساتلو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او تر څو مودې له اجازه پرته دغه نوتلو منع کړي دي. د امریکا د طالبان رژیم چې تیر کال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته واک ترلاسه کړی په رسمیت نه دی پیژندلی او له دوی سره د ډیپلوماټیک اړیکې نه لرلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې هرشنبه په فدرال دفتر کې خپاره شوی و ویلي چې تر بل خبر پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو استازوالیو دفتر او د امریکا سفارت او کنسول وسایل توکو او شتمنو خوندیتوب ضمانت کوي. دغه وزارت څرګنده کړې چې د امریکا له دریم هیواد نه دی غوښتي چې په متحده ایالاتو کې دغه هیواد تاسیساتو یا ګټو محافظت ځواک په توګه عملي کړي چې په دې لړ کې هغه وخت د واشنگټن په کابل کې خپل سفارت تړلی. قطر په افغانستان کې د امریکا د ګڼو ساتونکو په توګه عملي کړی دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.